السلام علیکم مشرانو کشرانو څومره خواست د مو ټول یوټیوب چینل وکسئ سبسکرایب یې کئ ویې کسئ او څومره په هر غزل په هر نظم په هر قوالی په هر سندره په هر غزل کې په هر رباعي کې او زه تاسو ته څومره سوال او خواست کوم خو یوه خبره مې په چا ونه لګېدله چې څوک یې راسره وماني د امن او د امان په باره کې چې مونږ پښتون قام یو ډېر بدبخت یو ولې چې مونږه خبره د یو د بل نه مانو نصیحت په مونږ بد لګېږي نصیحت د مونږ ډېر غماز دی مړ شوم د دنیا ته څوک خبره نه ماني مړ شوم د دنیا ته څوک خبره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني پخوا چې جهلتوب و نن هغه زمانه راغله پخوا چې جهلتوب و نن هغه زمانه راغله یو بل سره وژني بېوفا زمانه راغله یو بل سره وژني بېوفا زمانه راغله زړونه ظالمان شول ستمګره نه مني زړونه ظالمان شول ستمګره نه مني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه مني مړ شوم د مخلوق ته څوک خبره نه مني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه مني د خدای او د رسول په لاره نه درومي انسان د خدای او د رسول په لاره نه درومي انسان چیرته انسانیت دی چیرته مونږه یو روانه چیرته انسانیت دی چیرته مونږه یو روانه هر سړی خوري مرګ سره ډغره نه مني هر سړی خوري مرګ سره ډغره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني مړ شوم د مخلوق ته څوک خبره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني نه هغه ملکان شته او نه هغه مشران شته نه هغه ملکان شته او نه هغه مشران شته واړه ټول مشران دي ځکه قدر او نه خوان شته واړه ټول مشران دي ځکه قدر او نه خوان شته هر سړی بېواکه د سندره نه ماني هر سړی بېواکه د سندره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني مړ شوم د مخلوق ته څوک خبره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني څه فایده خیالي وزیره ته چې ورته ژاړې څه فایده خیالي وزیره ته چې ورته ژاړې هر وخت چې ته خیر د دې بې خیره خلکو غواړې هر وخت چې ته خیر د دې بې خیره خلکو غواړې چوپه خوله په دانه د بهتره نه ماني چوپه خوله په دانه د بهتره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني مړ شوم د مخلوق ته څوک خبره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني ټوله زمانه کړه خدای اوتره نه ماني په شرطي یا سره زره ته ویایم د مو پښتنې خوږې مشرونه ورینې کاتوس د مو غونډه د 2000 روپۍ نظمینه غزل مو وکړل مخشه تیر شو کوغلی او کاتوس وکتل چې مو په هر باب شي نصیحت نوي کړی په هر غزل شي په هر بیت شي بیوزه سره د شاعري نوم بیا وانخلم خو الله ته وګورئ او خدای ته وګورئ لږ سوچ کوئ لږ فکر کوئ لږ سوچ پکار دی او که داسې خو وي که نه
زما سره دومره خلک زیاتی او ظلم او ستم کړی دی چې دا ورځې به لاس مړوم، خو نه، الله پاک هر سمانه کړی دی. دا مرګ دا انسان دا کلمې مرګ دی او لږ د انسان صبر کی د صبر نه دا فائدہ اخلي. چا چې صبر وکړو ان الله علیم بذات صدور، الله پاک دې مش پرینه باندې خبر دی ان الله مع الصابرین، الله پاک د صابرینو مالک دی. تاسو زمون په نصیحت باندې بد غماز یې ما غنئ او خوږ یې وګڼئ، ځان ته یې وینا کوئ، ځان ته یې خپل خوښ کوئ چې دا ابراهیم خیالي زمونږ دپاره څه وایي. زما د چینل مخکې سبسکرایب کوئ چې نور خلق فایده او عبرت ترې نه اخلي. مننه کوم، شاد او آباد مو غواړم، په لوی الله مو سپارم.